د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد ته د احمد مسعود تون غبرګون. احمد مسعود وایي زه به د طالبانو پر ضد جنگ جاري ساتم او زه یقیني یم چې د خپل 3 هدفونو ته به ځان رسوم. د احمد مسعود 3 هدفونه په افغانستان کې، خو د طالبانو دفاع وزیر د دغه غبرګون په اړه څه نه دی ویلي او نه هم کم غبرګون ښودلی. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال VOA ډیوه سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. احمد مسعود زیاته کړه زما اولینی هدف دا دی چې افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې د هغو پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د احمد مسعود نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.